السلام علیکم زما ډیرو ګرانو خوږو پښتنو ورونو او خویندو مشرانو او کشرانو هیله لرم چې روغ او جوړ به تر دې دمه لکه مخکې چې ما درته ښودلي وو چې څرنګه موږ په خپل فیسبوک اکاونټ کې د فرینډ ریکویسټ لګلو په ځای باندې خالي فالو بټن فعاله کړو چې څوک موږ ته فرینډ ریکویسټ نشي لګلی یوازې موږ فالو کولی شي لکه څرنګه چې ته فیسبوک پاڼه ولرې پرې کې یوازې ته د فالو بټن خلاص کړې او د لایک بټن بند کړې همداسې نو راځئ چې څرنګه دا کېږي لومړی به تاسو خپل فیسبوک اپلیکیشن ته راشئ په همدې دریو لیکو کرښو باندې به کلیک وکړئ اول مو خپل اکاونټ ګورو چې موږ ته څوک څرنګه ده آیا ریکویسټ راته لګلی سي نشي لګلی څرنګه دا درې لیکې چونې دلته به کلیک وکړئ ویو از یعنی مطلب زه څرنګه خپل پروفایل وګورم خلک ما څرنګه کتلی شي نو دا به کلیک کړئ د تا پروفایل خلک همداسې ویني دلته چې ده دا ځای چې د کوم ځای په دې ځای کې اډ فرینډ ریکویسټ مطلب دا ته داسې کولی شي چې دلته به لیکلي وي فالو فرینډ ریکویسټ به هېڅوک نشي راته کولی نو موږ څه کوو نو په دې دریو لیکو به کلیک وکړې پای ته به راشي سیټینګ اینډ پرایوسي ته به راشي سیټینګ باندې به کلیک وکړې له دې ځای نه به همداسې ښکته راشي how people find on and contact you دا به وکلیک کړې له دې ځای نه په دا اول ځای کې چې ته وینې څه وینې who can send you friend request دا به کلیک کړې او دلته به یوازې فرینډس اپ فرینډس دا به کلیک کړې له دې ځای نه به همداسې ووځې بیا نو له همدې ځای نه به راشي ته به خپل پروفایل چیرې ته خپل پروفایل کتلی شي هلته به لاړ شي په همدې ځای باندې موږ کلیک کوو او راځو خپل پروفایل اوس ګورو چې د فالو بټن اضافه شوی که نه نو دلته راځو دلته موږ ګورو چې زموږ د فالو بټن اضافه شوی دلته ویو از همدا د زموږ د فالو بټن د ریکویسټ بټن ختم شوی او یوازې فالو بټن نو تا دلته خلک اوس یوازې فالو کولی شي او فرینډ ریکویسټ هېڅکله نشي درته لګولی تر څو چې ته اجازه ورنه کړې نو د همداسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پلیز سبسکرايب کړئ مننه له تاسو نه